او تقریبا پورا بخام میډالر مې غیب شوی و کنه. نو بس نیم به هغه کې لګیاو زمانم بالکل ټیم یې ورو غنم ټیم یې ورو اوس ما هم نه بلکې محسوسن شو. السلام علیکم، امید دې شروع جوړ وې ټیک ټاک په او د ژوند په موضوع کې به خبرینن په نوې ولاګ کې تاسو ټول ته هرکله وایم. نو راځي چې نن ولاګ شروع کو. دا زماره چرګانو خوراک دی، امرود دی، جوار دی او سوري تکړی جوار دی. نن ډیره موده پس زمونږ ډاین خپل کور ته رااله ځکه دا په مسافرۍ تللی وه. بای داسې خبر ده که نه زه نن سټوډیو ته نه یم تللی. مین وجه دا ده که نه چې زما روډ چې کوم دی که نه بیمار دی. نو نه مې ویډیو به کوو خو چې هغه یي که نه ځکه چې سکرپټ هغه لیکلی دی نو هغوی دواړو لیکلی خو چې هغه یي نو مطلب زمونږ ډایرکټر دی اوس. نو په هغې وجه باندې زه نن سټوډیو ته هم لاندړم. بس نن کور یم اوس نن به ستاسو سره ګپ شپ چې دی که نه نو کور لګوم. اوس داسې خبره ده چې ما ولاګ غرمه سټارټ کو، بس تقریبا څه کم 1 بجه چې ولاګ مې سټارټ کو. اوسه پورې مې ویډیو ایډیټ کوله هغې کې بیزي وم. نو ولاګ مې لا نو سټارټ کړی، اوس مې ولاګ سټارټ کو. ټول ناول داسې کار دی چې لږه دمه کوم اوده کېږم که نه چې بیا راپاسم تاسو سره میلاوېږم ګپ شپ لګو. نو چېرته ځای ما زموږ سره یې ښه نو چې څنګه راپاسېدم که نه خوب نه نو څوک راغلي دي، رمیز دی، نعیم دی راغلي دي او زه نن سټوډیو ته نه یم تللی. نن دوی راغلي دي دلته، اوس په دې سره ګپ شپ لګو تاسو سره به هم لګو. ښه نو نعیم د رخصت شو، اوس زه داسې کار کوم که نه چې زه ما ویډیو مې لا نه اپلوډ کړی نو زه هم پیکج به وکړم او ویډیو به اپلوډ کړم. داسې خبره ده که نه چې نن به زه په یو غشي باندې 2 ښکاره کوم، رالم دلته مې ویډیو به اپلوډ کړم. اوس داسې کار کوم که نه چې زه هم دلته موټر سایکل هغې تماشه کوم کو خوښ مې شو که نه نو موټر سایکل اخلم. خو دلته چې کوم کس سره دی که نه مطلب چې څوک یې راله اخلي هغه ته ایسار یم، بس هغه راځي ځو. اوس دلته دې پمپ ته رالو او دې پمپ ته مالک سره موټر سایکل دي. نو اوس کې معلومات کوو چې څنګه شته که نه. داسې کیسه وشوه که نه زما په نصیب کې موټر سایکل نشته چې مونږ څنګه لاړو نو هغې لږ کې زما سره 2 موټر سایکل وي، ما دواړه خرڅې کړي وي. نو بس اوس واپس رالو، ویډیو اپلوډینګ هم کمپلیټ کېدو وال دی، بس دا کمپلیټ کېږي سیده ځو کور ته. نو اوسه پورې چې تاسو کوم ولاګ وکتو که نه نو دا راغې بلې ورځې ولاګ او د پرونۍ ورځې ولاګ به اوس شروع کېږي. داسې خبره وه چې ما دې ورځ باندې پوره شاټونه نه وه اخیستي، ما تقریبا 2 منټه ولاګ کړی و. نو بس ما یې داسې اپلوډ کوم ساره نشر به یو ځای اپلوډ کړم. نو په دې وجه باندې دغه رانه میس شو، هغې وجه باندې سوري او راځئ چې نن ولاګ وګورو. بای داسې خبره ده که نه چې نن زما پیپر دی نو بس ځان مې تیار کو روان یم هغې له په 9 بجې باندې پیپر دی او اوس 8 بجې دي، ټایم ناوخته دی. ګورم کېدای شي چې ونه رسم پیپر له خو ګورو چې څه چل کوو که نه. داسې ښکاري که نه چې نن دا پیپر چې دی زما نه پاتې دی. سټاپ ته رالم د ګاډو مطلب زموږ کلي کې زموږ ځای دی که نه کماډا ده نو ګاډي لا ډېر زیات لیټ دي ځکه چې ګاډۍ به ډکېږي او بیا به لا هغې روانېږي نو ګاډي لا لیټ دي که نه او نن رشکې هم نشته. نو بس پیدل راووتم خو چېرته ګاډی راغی جو ښه قرآن هغې نن پیپر رانه پاتې دی. ښه نو له خیره سره کالج ته راورسېدم او ټایم لا وختي دی. دې کالج کې به زما نن پیپر وي، بس چې پیپر ورکړم که نه بیا میلاویږو. نو پیپر له خیره سره ختم شو او ویوا مې لا پاتې ده، پیپر مې ختم شو. نو پیپر خو ښه شو وی والا پته نه لګي چې څنګه به که نه. اوس داسې خبره ده چې ټیچر را روان دی وی واخلي موږ به ورته لږه دمه وکړو او بیا راځو نو وی وا ورکوو. نو له خیره سره وی وا هم وشوه او پیپر خو وختي ختم شو. واپس رالم سټوډیو ته. نو بای سټوډیو ته څنګه نور کله په شانتې زه راشم که نه ټول ناول داسې کار چې ویډیو ایډیټینګ وي بیا وروستو خبرې اتري. نو ویډیو ایډیټ کوم بیا خبرې اترې ګپ شپ لګو چېرته ځای ما. داسې کیسه ده که نه چې ویډیو مې ایډیټ کوله نو ایډیټینګ راته لا پاتې دی. اوس یو ملګری راغی دای مشاهد حسین و ملګری راغی وایي که نه چې تاله مې موټر سایکل لیدلی دی زو په موټر سایکل پسې تاله اخلو. نو ما لا په خپله باندې لیدلی نه دی، زه صرف تصویران خو لیدو. زو هغه موټر سایکل به وینو کو خوښ هم شو جواب اخلو کو خوښ هم نه شو پاتې به شي. نو راځئ تاسو بوځو چېرته ځای ما. صحیح دی مړه ښه نو دا موټر سایکل دی دې پسې رالو او هغلته کس دی
نو ما خو ټرای کو چکر مې په لګاو اوس ګورو به سره کوچ سوي تاسو کې سره چانه چې موټر سایکل واستو مې کې څه مساله ده هغه یې زبرته ما هم وامه مساله کلیر شي دا به تاسو ته درکمه زو سپورتا هغه موټر سایکل پاتې کوم په سیمون راغلی ما وی زه ویډیو ایډیټ کوم کنه بای ما چوکته نو ما تقریبا پرون 2 منټه ولاګ کړی دی ما ډو پرون ولاګ نه کړی نو بس کې دي چې نه ولاګ چې کنه هغه پات شي سبا لکه پرونه ولاګ باندې ولاګ سره یو ځای کوم سبا به ان شاء الله اپلوډ کوم ان شاء الله تاسو چې راکم شاټو کتو کنه دا ما بدرینی بجې باندې دا شاټ اغسته تقریبا سکم سلور بجې وي هغه نه بعد موږ پس کې لګیو بھائی یوټیوب کې مې سم مسله وای یوټیوب اکاؤنٹ کې او تقریبا پورا بخام میں ډالر میں غیب شوی و کنه نو بس نیم به هغه کې لګیو زمانم بالکل ټیم یې رو غنم ټیم یې رو اوس ما هم نه بلکې محسوسن شو یوټیوب مسله شکر دی خل شو لا پورا حل نه خو مطلب یوټیوب ور سره رابطه شو ناغه وی خلک وی لګورو کنه نه خل شو نو زمانه بلاګم به هیرو لکه نن ما د بلاګ شاټونه چې پورا نه دی غستی دا وینه تاسو مکمل تیارو لګی دا لکه ما هم شو سوای دا کارو شو کنه چې ار مازیګر کرکټ کو پرون په باندې کو د کرکټ ټپاره زرا لم کوړم نن ستاده وجزون کرکټ قضا شو او رمیز اجزوم ستاره وجه ما خو له وخت دی ما رمیز تاواز کو لګ بلاګ بو بیا وغیرہ کرکټ کو ما هم باندې وي ما چې مازیګر باندې نو زما 1000 هم ته اغسته هم د رمیز 1000 واسم زما نو ما ته خپل باندې پته نه و چې دا څه ټیم نه ما خو مازیګر مونږوم نه لګړې ما نو به هیرو ما خو مې دا له وختي دی ما مازیګر بانګ بوسوي ما مازیګر بانګ بوسوي او مونږ کو به کرکټ کو ما خام لا چرته نن زموږ نوراز ګډه وډه شي وا اوس داسې کیسه ده کنه چې الله پاک تی وي زماره به هم ډالر را پیدا شي ځکه چې 21000 روپۍ دي اوس نه موي کنه چې راځي زو چرته چکر لګو نو زو تاسو هم چکر لو باسو راځي چې زو ما همي چکر ډیر مزه کوي راځي ناغي سیټ چې ته صدا خبره نه زمونږ بونیر چې دی کنه نو اسیم د روډونو لاسه تبا دی او بای اوس مونږه ما خامر وته لکه مطلب ماسوتن دی دومره زیات ټریفیک دی کنه په ډیر ټیم شو دلته ولاړیو او پته نه کله به ټریفیک ازادي په دې ټیم کې مونږ رالو دلته هوټل ته خو هوټل کې ډیره زیاته غاڼه ده نو بس مونږه پروټای چې ده کنه دې سره ډیر خولي چاولي زمونږ د بونیر چې کوم مشهور چاولي اب ځان له گاډي کې خورو وینا مې ورته وکړه چاول لوړي هغه به خورو به بزو کوړه چاول را رسېدو او اوس په مونږه عمله نه کو شاخرو وای خنو واپس را رسېدو خپل سټوډیو ته او بای اوس هم لګه گزاره وکړه وخت ډیر ګډ وډو ځکه چې لاسم خوړلې نه وګنه سار راسم سنو خوړلې نو د ګډ وډو اوس لګ برابر شو خانو زمونږ نه بلاګ شو کنه نو هغه دومره امید دی دا بلاګ بس تاسو خوښ شوی کو چې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د روان بلاګ پوری اجازه راکړئ د خپل ځان خیال ساتئ خپل چا پیرجل خیال ساتئ د لوی الله پامان